how to change our account password. ګوري زمونږ چې کوم اکاونټ دی اصل کې زمونږ چې کومې خبرې دي هغه د یهو سایټ کې دي که فار ایگزامپل مونږ چېرته یو اکاونټ جوړ کړو او د هغې پاسورډ مونږ ورکړو او آینده کې غواړو دا پاسورډ واپس چینج کړو صحیح ده که نه څنګه به دا چینج کوو دویم کوېسچن داسې دی if I forgot my password how I can recover مطلب دا دی که چیرې دغه پاسورډ موږ نه هیر شي صحیح شو نو داسې کومه لاره ده چې موږ به دا موږ ځان ته ریکور کوو ګورې دې فارګاټ کې دوه خبرې دي یو هیکینګ طریقه ده او یو چې کوم دی لیګل طریقه ده مطلب قانوني لاره ده هیکینګ ویلی شي خپل غلا کولو ته ویلی شي که نه مطلب زه راځم ستا یوزر پاسورډ چې دی بلکل هم اجازه ده دی غټ اجازه سره دی را اجازه ده یو هیکینګ طریقه ده چې هغه بغیر قانوني منګه چې دی د چا پاسورډ مطلب غلا کوو او یو قانوني طریقه ده مطلب باندې ورسېدلې که نه نو موږ فی الحال چې کوم دی په قانوني طریقه باندې کار کوو صحیح ده هغه هم درته بیا وښیم ښه هغې باندې پیسې لګېږي ډېرې زیاتې بس دا سل یو نیم سل ډالر لګېږي بس کاري صاحب فریم ده چې درس وویو نو لومړی سټپ دې ته راځو موږ چې how to change our password که غواړم چې زه خپل دا پاسورډ چینج کړم نو څنګه به یې چینج کوم so let's see اول خو به راشو موږ چې کوم دی so www.yahoo.com what is this دا څه شی دی موږ سره دا ویب سایټ دی که دا آی ډي دی دا څه شی دی دا ویب سایټ دی اوس راځم اصل کې داسې نه چې کوم دی انټرنیټ ایکسپلورر او بیا راځم بره لیکم ورته چې مطلب یاهو او د هغې نه پس کنټرول انټر تاسو ګورئ زه یاهو سایټ ته اوس چې دی ننوتم که نه یاهو سایټ ته راغلم د دې نه پس به څه وکړي را به شي په ساین ان باندې به کلک کړي ګورئ پاسورډ موږ څه وخت کې چینج کولی شو هغه وخت کې موږ خپل پاسورډ چینج کولی شو چې موږ ته خپل پاسورډ او یوزر نیم یاد وي مطلب باندې ورسېدی که نه که یوزر نیم او پاسورډ موږ ته یاد نه وي نو وی کین ناٹ چینج so click on sign in button sign in مطلب دا دی چې دی ویب سایټ ته دننه کېدل ښه د دې نه پس ما ته وایي چې راشي یوزر نیم او بل څه ورکړه یوزر پاسورډ نو زه راځم ورکوم چې فار ایگزامپل چې دغه زما یوزر نیم دی دا @yahoo.com ته ضرورت نشته دی بیکاز دغه نیم آلریډي چې کوم دی د دې ویب سایټ سره رجسټر دی همدا د دې خپل نوم دی بس ضرورت نشته دی چې موږ @yahoo ورکړو نو نیټ سو د هغې نه پس چې کوم خپل ستاسو کرنټ پاسورډ دی مطلب اوسنی چې کوم پاسورډ زمونږ دی زه به دا ورکړم دی او بیا به راشم ساین ان باندې به کلیک کړم ساین ان زه چې دی یهو سایټ کې لاګ ان شوم فی الحال دس از مای یهو اکاونټ او دې نه پس چې کله زه غواړم خپل پاسورډ چینج کړم اوس ګورئ موږ چې کله مطلب چاته میسج کوو وغیره نو څه شي ته راځو زنګ دی دې نه پس به زه په دې خپل نیم باندې ودرېږم او بیا به راشم اکاونټ سیټینګ ته به راشم چېرته به راشم اکاونټ سیټینګ
ما ته چې ویلکم یاهو پروفایل اصل کې ویلی شي زمونږ چې کوم معلومات دي هغه څه شی دي زمونږ پروفایل دي ها ما ته وایي چې you are about to activate your Yahoo profile. This is how others will see you around Yahoo. مطلب راشي چې نه چې your public profile باندې به کلیک داغه نه پس بر تاسو ګوري چې مونږ ته لیکل دي نه مطلب ته خپل پروفایل ګوري چې زما یهو آی ډی څه شي دا زما چې د یهو پاسورډ څه شي دی نو هغه پروفایل باندې به ته کلیک کې نو زم چې نو زما سیټینګ په کار دی نو ته براشي سبا نه کلیک کې کلیک آن سیټینګ button ما ته وی چې خپل یوزر نیم خو ستاده دی تا ځان مطمئن کی هغه چې رښتیا ستاد دی اکاونټ کې تخپل لاګین کنه بل سره راغلی ستا اکاونټ ته ناشته زم چې دا خپل ناستم زیروس بس خپل پاسورډ به ورته ورکی نو دینه پس به ما خپل اکاونټ سیټینګ ته بوزي 078 نور مخکې ورشه خګور دلته راشي change your password update your password نو زما څه شي سره کار دی فلحال change your password سره مې کار دی this is click on the change your password او نوم چینج کیږي که غواړئ چې نوم چینج کړي دا هم چینج کولی شي شیف کې نشته دی ښه current password 078 بس داش نوې پاسورډ چې غواړئ نوې پاسورډ ستاسو په خوښه باندې مطلب دا چې ماته لاندې یو میسج راکړي چې د 8 کریکټر نه به کم نه وي نور چې هر څه شی لیکي صحیح ده که نه so 1 2 3 come on خازه لیکم چې فرض زکس خیر ده من زکس 1 2 3 AFG ما ته وی چې very strong password دا پاسورډ ګوري موږ سره درې قسمه پاسورډ دي ښه اکثر چې زمونږ پاسورډ څوک هیک کوي ماته یې که نه ختموي موږ ته خپل اکاونټ درې قسمه پاسورډ یې موږ سره شته دی we have 3 types of چیکې سلیټر we have 3 types of account password یو چې کوم دی weak password دی یو چې کوم دی strong password دی او دریم چې کوم دی complex password دی complex so weak مطلب دا دی چې صرف او صرف تاسو یو څه ټیکسټ ولیکئ داسې دا ستاسو پاسورډ شي صحیح ده که نه دا ډېر ایزي طریقې سره هیک کېږي ماتېږي ختمېږي درته اکاونټ
strong password دا وی چې مطلب هغه the collection of number and text. Complex password دا سی وی چې the collection of number, text and special character like this. مطلب انو رسیدلی نو دغه طریقې سره موږ سره درې قسمه پاسورډ دي نو ما ته وی چې کم قسم پاسورډ ته لګې دي ځکه زه ورته یم چې فرضاً ما سره چې دی زیکس AFG 1 2 3 again Zix 1 2 3 sorry Zix AF 1 2 3 हाँ mana sakit emang worsu ha Zix 1 2 3 AFG पता नहीं इससे पासवर्ड होता है को बड़ा Zix 1 2 3 इसको मैच नहीं माता बेलान दिखेम दलता चेहरा मैच नहीं दी मैच ना ख़त्म है वापस Zix AFG 1 2 3 again Zix AFG 1 2 3 और बे बस माने क्लिक किया ना सेव बटन बांधे में क्लिक मातो you change your password زما password څنګه شو change شو ماته congratulations you have successfully reset your password دې باندې ورسېدلې add your mobile number مطلب دا نوې خبره شو ځکه وروسته به تاسو ګورئ چې کله موږ پاسورډ ریسیټ کوو یا موږ نه هیر شي موږ نه دغه موبایل نمبر به بیا غواړي نو زه ورته وایم چې راشي دي نه افغانستان سو 78 مطلب موبایل نمبر به خپل 8 کې لکه دا ریکوري موبایل نمبر چې تاسو او بیا به راشي کنټینیو باندې وکړئ بس ما چې کوم د یاهو پاسورډ او هغه کمپلیټ څنګه شو موږ سره چینج شو ادینه پس تاسو راشي دلته نه ساين اوټ شي ساين اوټ click on this name and click on sign out button sign out مطلب دا چې دی ویب سټ سره زما چې کوم ارتباطو ختم شو د ویب سټ نه زه وته اوس که پاسورډ موږ نه هیر شوی نو پاسورډ به څنګه پیدا کوو صحیح شو که نه که پاسورډ هیر وي موږ ته پاسورډ یاد نه وي یوه خبر به تاسو دا پکې یاد ساتئ چې کله موږ هغه اکاونټ جوړو نو هلته مانه ریکوري موبایل نمبر ډیټ اف برث ډے ایئر اینډ مانث دا به ماته یاد وي مخکې به یو څوک کوېسچن کول اوس هغه کوېسچن نه کوي اوس چې کوم دی نوی سیسټم دوی برابر کړی راشي دې ساین ان بټن باندې کلیک کړئ ساین ان پرون چې کوم ډیټ اف برث چې موږ تاسو یاد دی موږ هلته ریکارډینګ کړی شته دی که نه ها اوس ګورئ اډیټ شو اسما الله اوس پاسورډ زه ورکوم دا پاسورډ غلط دی ساین ان باندې کلیک کړم ماته وایي چې دا پاسورډ ستا غلط دی لاندې ګورئ I can't access my account خیال هم شته دی که نه I can't access my account په دې باندې به کلیک کړئ Three option D. I have a problem with my password. I forgot my Yahoo ID. My account may have been compromised. یعنی مطلب دا چې پاسورډ هم زما صحیح دی آی ډي هم زما صحیح ده خو زه نه ساین ان کېدم مطلب زه ډیټابیس سره زه نشم تللی نو دا پرابلم دی I forgot my Yahoo ID. ما سره چې کوم دی زما پاسورډ یا آی ډي نه هیره شوې ده او my account have been compromised. یعنی مطلب دا چې بعض وخت کې موږ ته میسج راکړي ستا آی ډي چې کوم ده ایکسپایرډ ده ډېر وخت موږ یې خلاصه نه کړو نو بیا یو میسج راته راکوي نو آی هیو پرابلم وذ مطلب ما سره چې دې خبره ده څه شي ده د فارګاټ
غلط شوی یاره خو نه آی ډي غلط ده یاره نه پاسورډ غلط دی. نیکسٹ what problem are you having with your Yahoo account? Now to locate your Yahoo ID we need to match your information below with our accounts. Alternate email address مونږ څه شی ورکړو تاسو ما ویلو چې دا مطلب دا یو ایمیل اډرس دی چې د دې په ترو مونږ بیا خپل پاسورډ ریکور کولی شو. آی تھنک چې دا یو دا وګنه دا مونږ ورکړو ورته. birthday in a month day year اپریلو ها بیا شي 13 year سوم دی 1993 دی ځم او کنټری موږ څه شي لیکلو country or residence, so you can select it is another optional D. So select United States, United Kingdom. The United Kingdom postal code tishe de and next button. उसके देखिए दा मालूमात जमा सी करेक्ट हुई नो मख के मात जी का नहीं बिया ब मख के नहीं उस गुरु जैसे कही Matu no matching accounts found. Your email address search use a Yahoo email address. It possible your Yahoo ID is continue to Yahoo. نشته دا غیر معلومات ماتو یې نه نو خبره داسې ده چې کلم تاسو خپل پاسورډ درنه هیر شي یا څه مشکل لري ورسره نو دغه آپشن دی هغه معلومات ښه صحیح طریقې سره یاد ساتئ نو کولای شي چې تاسو خپل پاسورډ ریکور کړئ. صحیح شو اوس دغه عمره خبرې دي کوي ها نه اوس زه اوس که ساین ان کېږم اوس ما خو پاسورډ چینج کېږه نه زه به دا نوي پاسورډ سره ساین ان کېږم هغه پاسورډ زما دغه نوی پاسورډ به ورکېږه نه زوړ خو تا یو ځل چینج کړی دی خبره ختمه شوه اوس چې کوم کرنټ پاسورډ ستا دی نو پاسورډ خو مانه چې هیر وي بیا لکه تاسو دا برډے ایئر مانت دغه ریکوري آپشن دی که نه نه دا او که نه دا زوړ پاسورډ سوري چې کوم ته دغه لاګین شي هغه زوړ پاسورډ ستا ختم شو ته به نوی پاسورډ ورکوي تا ته وایي چې ایډ ا نیو پاسورډ هغه زوړ پاسورډ ستا ختم شو اکاونټ کې چې کوم تا رسې ایمیل میسج راغلی وي که نه هغه پراته وي محفوظ به درته هر څه صرف خبره به دومره چې پاسورډ به چینج شي نور هېڅ کې چینج نه راځي ښه نو راځو اوس بلې یو خبره موږ سره ده چې لکه څنګه چې په سکایپ کې موږ خبرې کوو دغسې به څنګه موږ په یهو کې چا سره خبرې څنګه کوو لکه مطلب هم ویډیو کالینګ کولی شو موږ او هم چې کوم دی موږ ټیکسټ ټایپینګ میسج لکه فیسبوک ورته د دې لپاره یو میسنجر موږ یوز کوو چې if I want to talk in Yahoo Messenger with my friend د دې لپاره څه شی یوز کوم زه I am using Yahoo Messenger دا یو سافټویر دی چې دا به زه انسټالوم او د دې په ترو باندې به زه بیا فرینډ ځان سره څنګه ایډ کوم او څنګه به هغوی سره خبرې کوم دغه سافټویر ما سره نشته دی یهو میسنجر نو دې لپاره زه یو ویبسایټ ته ځم چې هغه ویبسایټ دی ما سره www.downloadha.com دې خو ګورئ دغه یو ایرانی ویبسایټ دی دغه ډاونلوډها دې کې کولی شي تاسو چې څه قسم سافټویر وغواړئ ډاونلوډ کولی شئ ترې مطلب دا دی چې که تاسو آفس 2007 رجسټر فول وغواړئ هم شته به کې که 10 همدغسې که هر یو ورژن داسې سافټویر نه پیدا کېږي مطلب خو نوی چې کوم سافټویر پروډکټ کېږي مطلب راوځي
هغه په دغه ویب سایټ کې تاسو سره شامل وي دغه سرور کې به تاسو سره وي د یاهو میسنجر ما سره نشته فی الحال دا زه را ډاونلوډ کوم راشي دي نه بره ورته ولیکئ چې ډاونلوډ ها and then control enter ډاونلوډ ها نو ګوره دا ویب سایټ ته به زه ساین ان شم کوم سافټویر یې پکار دی څه شی مې پکار دی یاهو میسنجر مې پکار دی سرچ لاندې به راکې اوسې داسې دا دی خو دا برای میک دی ښه دا میک سیسټم لپاره دی سو لیټس گو راؤنڈ یاهو میسنجر 11 فائنل بس دا ورژن دی دا د وینډوز لپاره دی ښه د وینډوز لپاره نو بس لاندې به راکېږي او دلته به د ډاونلوډ ادامه باندې به کلیک کوئ دینه پس دغه پیج کلوز کړئ دا زموږ په کار نه دی بس دغه پیج کې زموږ کار دی اوس ها بیا به راکېږي داسې لاندې او د لاندې چې کله راشي نو اوس به راشي دلته نه به په دې باندې څه شی وکړئ کلیک به پرې وکړئ مطلب 12 MB چې دی د دې سایز دی دا به زه سیف کړم ډیسکټاپ باندې سټارټ ډاونلوډ دومره ټایم نه نیسي ها تر څو به دا سافټویر ډاونلوډ کیږي راځو دې خبرې ته چې څنګه کولی شو که فرضاً موږ نه څوک پوښتنه وکړي چېرې زما د انټرنیټ سپیډ څومره دی صحیح ده که نه شوي دی هغه سپیډ ټیسټ ډاټ نیټ هغه شوي دي تاسو خو بیا ډېر مخکې درس ویلی دی که نه څنګه بیا سر نه وکړم سو سم ټایم دغه پرابلم راځي مطلب چې کله موږ ویب سایټ خلاصو نو سرټیفیکیټ از انویلډ دغه مشکل راځي نو دې لپاره زه څه شی کوم دې لپاره به د کمپیوټر د انټرنیټ ټایم اینډ ډیټ اپډیټ کوم بیا به دا مشکل ماته نه راکوي تاسو به راشئ دلته چینج ډیټ اینډ ټایم سیټینګ انټرنیټ ټایم چینج سیټینګس اپډیټ ناو باندې به کلیک کوئ پلیز ویٹ ول ونډوز سیګنرایز وذ timewindows.com بعض وخت چې کله نیټ سلو وي ما ته لیکي چې unable to signalize او چې کله نیټ کار کوي نو ما ته لیکي چې please wait ما ته چې an error occur while Windows was signalized with timewindows.com this operation returned because the time period expired مطلب فی الحال ما سره څه پرابلم نشته دی کله چې دغه مشکل وي نو بیا به تاسو ته چې دی اپډیټ کیږي سو دا به ډاونلوډ کیږي او بیا به موږ دغه کار کوو یو میسنجر لرئ یا سټلایټ کی سټلایټ والا دی شو نو څه پورې موږ دا ډاونلوډ شته پاره کوو هم دې لپاره کوو چې نشته کنه دا واچو اپلیکیشن یاهو آی ډي اینڈ پاسورډ دلته تاسو ګورئ کله چې ساین ان ته ځئ او ساین اپ ته ځئ نوی اکاونټ جوړوئ نو دلته تاسو کله چې یاهو میسنجر انسټال کړئ create a new Yahoo ID دی باندې کلیک ډایرکټ هغه فارم ته تاسو ویس کله چې دا پاسورډ یې شي نو په دې کلیک ډایرکټ هغه اکاونټ ایکسس مای اکاونټ هغه ته مو یوسي لند یو خبر ده سیم نو ډاٹ خلاص وایره ده اسمت الله یوسف زای پاسورډ شو دی 1 2 3 6 sign in
که چیرې دې کې څه مشکل وي یعنی مطلب آی ډي مای ډي غلطه وي نو بیا نه ساین ان کېږي مشکل درکوي درته که نه نو دیر از نو پرابلم ما ته وایي چې ویلکم بس راغو خو فی الحال چې ما سره کوم دی ایډرس بوک کې زیرو څوک فرینډ هم موږ سره ایډ نه دي زه غواړم چې یو نوی فرینډ ځان سره ایډ کړم ایډ ا کانټیکټ باندې کلیک یې کانټیکټ ته راشه او په ایډ ا کانټیکټ باندې کلیک کا دیږي نو ټایپ دی پرسن میسنجر آی ډي اور ایمیل ایډرس لکه زه غواړم چې دغه نفر ځان سره ایډ کړم داسې دې ته اجت هم نشته ښه دغه چې کوم ایټ د ریټ آف یهو ډاټ دا ضرورت د دې نشته دی سو کلیک آن د نیکسټ بټن نیکسټ انټر ا بریف انسټرکشن آپشنل دا خپل معلومات د فرند باره کې لیکي نو لیکلی شي زه هم چې ضرورت نشته دی کلیک آن نیکسټ بټن پلیز ویټ ویل د کانټیکټ از ایډډ ټو یور میسنجر لیسټ دې نفر چې دې ما سره ایډ شو خو ایډ ریکویسټ پینډینګ نه دې نفر ته زما ریکویسټ لاړو تر څو پورې چې دې زه اکسپټ کړی نه یم نو ما ته به دې لیکي چې ایډ ریکویسټ پینډینګ صحیح شو که نه ها نو زه وایم چې راشي دې نه ساین آوټ زه خپل اکاونټ کې داخلیږم ګورئ دې نفر به ما ته څنګه ریکویسټ راغلی لیټ سی ها پاسورډ مې چې ورکړی پاسورډ چې موږ ورکړی دا 6AFG نو ګورئ دغه آفلاین میسج ماته شوي دي yes contact error contact so اسمت الله یوسف دا ریکویسټ ځي ښه هلته ورته ځي چې مطلب تا د پلان کې ریکویسټ کړی خو لږ ټایم په دې کې لګېږي تاسو ته ما ویلې که نه چې د سکایپ غوندې فاسټ کمیونیکیشن نه کېږي دا به لږ وروسته یو 10 منټس 5 منټس وروسته به راځي تا ته پلان کې ریکویسټ کړی دی یوسف ځای همداسې و دا به نیکسټ کړم دا به بیا نیکسټ کړم ما ته چې ویټ وکړه لږ هغه سیسټم دی اوس چې دی په دې کې ختم کړی دی صحیح ده هغې نه خلک اوسګار دي اوس ښه بس دی